السلام علیکم. ستړي مشئ سپین بولدک ته د وروستۍ نښتې د څېړلو لپاره پلاوی واستول شو. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو جګپوړی پلاوی کندهار ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې ویل چې پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي او د هغې نښتې په اړه به څېړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه. په خبرپاڼه کې د دې نښتې د پیل پړه پر پاکستاني پوځیان اچول شوي. د خبرپاڼې له مخې په پلاوي کې د بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو، د ملي امنیت یو شمېر نورو ادارو استازي شامل دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغه پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول.